الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د حمادیه ښوونیز ګروپ ټولو ګډونوالو د رمضان المبارک د میاشتې په اړه چې ورځني درسونه د رمضان د روژې په اړه او د دې د احکامو په اړه چې مکم درسونه را شروع کړي وه، دا درس مو د تراویح و فضیلت او ځینو احکامو ته ځانګړی کړی دی. هیله ده چې در پایه یې واورئ. تراویح کول دا په یقیني ډول باندې د فضیلت ډک عمل دی، الله ته خوښ عمل دی. د امت پر دې اجماع ده چې تراویح کول سنت مؤکد دی، او که څوک تراویح ادا کړي رب جل جلاله به زیاتې ګټې په لاس ورکړي. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه یو روایت کوي چې دغه روایت الترغیب والترهیب په 2 جلد صفحه 105 کې نقل کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای رب تبارک وتعالی د رمضان المبارک د میاشتې روژه پر تاسې باندې فرض ګرځولې ده، او ما د دې میاشتې قیام یعنې تراویح پر تاسې باندې سنت کړي دي. یو څوک چې د ایمان او د ثواب د یقین سره د دې مبارکې میاشتې روژې ونیسي او دا تراویح وکړي، رب جل جلاله به یې د ګناهونو څخه داسې پاکي لکه په کومه ورځ چې مور زیږولی وي، د ده پر ذمه هیڅ ګناه نه وي. که یې دغه میاشت روژه ونیول، تراویح یې وکړې، داسې به د ګناه څخه پاک سي. دا یې فضیلت دی. او رد محتار په 2 جلد صفحه 650 کې رانقلوي وایي تراویح سنت مؤکده دی، او که چیرې یو چا بې له ضرورت قصدن پرېښودلې ګناهګار کیږي. خو دا خبره دې یاده وي چې یو د تراویح جماعت دی، یو د تراویح ادا ده. تراویح په جماعت کول سنت مؤکد کفایي دی، او انفرادي کول سنت مؤکد لعینه دی. یعنې دا که چیرې په یو محل کې یو څو کوره په جماعت باندې تراویح ادا کړي او ځینې بیا یوازې وکړي، د ټولو غاړې په خلاصې شي. او که هېڅ چا په جماعت ونه کړي، ټوله مسؤل ګڼل کیږي. او تراویح پر هر فرد جلا جلا سنت مؤکد دی، یعنی جماعت سنت کفایی دی او اداء سنت مؤکد دی. رد محتار جلد 2 صفحه 659. مسله د تراویح دپاره وخت د ماخستن تر فرضو وروسته بیا تر سپېدو پورې دغه وخت د تراویح دی. که چیرې یو څوک تراویح کوي، حتمي ده چې لومړی به فرض لمونځ ادا کوي او بیا به وروسته تراویح کوي. که چیرې چا فرض لمونځ ادا کړی نه و، تراویح یې وکړې، تراویح یې صحیح نه دي. رد محتار جلد 2 صفحه 509. او که چیرې یو چا فرض لمونځ ادا کړی و، وروسته یې بیا اودس نوی کوي، تراویح یې وکړې، بیا ورته معلومه سوه چې هغه فرض مې په بیا اودسۍ کړي وه، هلته خو مې اودس نه و، دغه لمونځ بېرته ځینې راګرځول غواړي او دغه تراویح به هم بېرته راګرځي. صغیري و کبیري صفحه 349. مسله که چیرې د یو چا په تراویح کې 2مه ناسته ایره سوه، 3م رکات ته ولاړ سو، نو په کار دا ده چې د دې 3م رکات څخه بېرته راوګرځېږي. او که 3م رکات باندې یاد ده نه سوه، د 3م رکات سجده یې هم پسې وکړل،
نو بیا دې څلرم رکعت هم ورځم کې په دې څلورو رکعتو کې آخر 2 رکعته صحیح سوه د اول 2 رکعته یې د تراوو ځای نه نیسي یعنې دغه 4 رکعته یې د 2 رکعتو پر ځای باندې درېږي او که یې چیرې په دې مابینځ کې ناسته وکړه 3م رکعته ولاړ سو بیا دې کوشش وکړي راوګرځېږي که یې هېره سوه 3م رکعت یې پوره کړي 4م رکعت یې پوره کړي سلام دې وګرځي نو د دغه کس 4 رکعته تراویح صحیح سوې قاضي خان علی همیش هندیه جل اول صفحه 241 همدا ډول فتاوای هندیه جل اول صفحه 118 مسله که چیرې یو څوک تراویح کوي نو د هرو 2 رکعتو دپاره به جلا جلا نیت کوي او که چیرې د 20 رکعتو دپاره په یو ور نیت وکړي هم صحیح دی د صحیح روایت مطابق صحیح دی رد موتار جلد 2 صفحه 509 مسله که چیرې یو څوک تراویح کوي نو افضله دا ده چې په مشت کې په جماعت باندې یې وکړي او که چیرې یو څوک تراویح په کور کې وکړي هم تراویح یې صحیح کیږي فتاوای هندیه جل اول صفحه 205 مسله که چیرې یو څوک تراویح کوي دغه ختم تراویح کوي او د ختم د تراویح دپاره یو نابالغه حافظ امام کی نو په دغه نابالغه حافظ پسې تراویح نه دي صحیح او فرض منځ هم ورپسې صحیح نه دی رد موتار جلد 2 صفحه 308 مسله بعضې ځایو کې دا عادت دی چې تر هرو 4 رکعتو وروسته ذکر کوي یا داسې تسبیحات وایي چې هغه مشهورې تسبیح دي سبحان الملك القدوس سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والجلال والجمال والكمال والبقاء والثناء دې ته ورته داسې الفاظ دي یا دغه کلمات یا نورې کلمات تر هرو 4 رکعتو وروسته وایي دغه کلمات ویل دا مستحب دي که یو څوک لازم وبولي بیا نه دی جایز او که څوک پټه خوله کښېني هم جایز دی که درود شریف ووایي هم جایز دی که څه تلاوت وکړي هم جایز دی که دغه مشهورې تسبیح ووایي هم جایز دی خو پر ځان به یې لازم نه بولي چې په دغه مکان په دغه ځای په دغه وخت کې دغه فلان خاص تسبیح ویل پکار دی که د دغه تسبیح ونه ویلې نو بیا د هغه ثواب لاسته نه راځي داسې نیت نه بلکې عمومي ذکر کول منع نه دی خو لازمول یې جایز نه دی رد موتار جلد 2 صفحه 598 او که چیرې څوک تر هرو 4 رکعتو وروسته دعا نه کوي د هغسې ولاړ سي هم صحیح دی او که چیرې یو څوک دعا کوي اللهم اجرنا من النار يا مجير بالجمال محمد العربي قريشي مكي مدني صلى الله عليه وسلم داسې دعا مشهوره ده او یا دې ته ورته بله دعا کوي منع یې نسته خو که یې لازمه بولي نو دا بیا ثابته نه ده یعنې دا چې دعا کول ثواب دی که لازمه وبولي بیا جایز نه دی او منع هم نسته مرقات المفاتيح جل اول صفحه 366 مسأله تراویح کول یوازې پر نارینهو سنت نه دی بلکې تراویح سنت مؤکد دی د نارینهو لپاره هم د ښځو لپاره هم ښځې به یې په کور کې انفرادي کې نارینه به یې په مشد کې په جماعت کې سنت کفایي دی د نارینهو دپاره جماعت بلکې افضل دی رد موتار جلد 2 صفحه 509 مسأله که چیرې یو څوک لمونځ یوازې وکړي بیا ورسې یو ځای تراویح ولاړې وي ورسې په هغه تراویح کې ګډون وکړي کولی سي څه منع نسته فرض یې یوازې کړي دي سنت یې یوازې کړي دي او تراویح په جماعت وکړي داسې یوه پیښه وسوه جایز دی لمونځ یې هم صحیح دی تراویح یې هم صحیح دی رد موتار جلد 2 صفحه 603 او که چیرې یو څوک تراویح یې نه یې کړي لمونځ یې په امام پسې نه یې کړی
راسي لمونځ یې کړی دی، فرض یې کړي دي، چې راسي امام پر وتر ولاړ دی، یوازې وتر په امام پسې وکړي، صحیح دي، منع نسته ورباندې. رد موتار جلد 2 صفحه 203. مسئله: که چیرې په یو مسجد کې د تراویح دپاره د یوه جماعت پر ځای باندې 2-3 جماعته ودرېږي، فرض په یو جماعت وکړي، وروسته په بعضو مدرسو ځایو کې داسې رواج وي چې د حافظان د خپلو سپارو د پخولو لپاره 3-4 جماعتونه تیار کړي په مسجد کې. دا جایز دی، خو افضله طریقه دا ده چې جماعت یو جماعت کې. زجاجة المصابيح جلد اول صفحه 364. بعضې ځایو کې داسې رواج وي، مسئله ده چې په پیسو باندې یو حافظ تراویح ورکوي. که څوک کم حافظ یوازې تراویح په پیسو باندې ورکوي، دا جایز نه دی. که یې وټاکي پیسې او که په عرف و رواج کې داسې وي، پاک صاف لله مفت به ورکوي. که د پیسو نیت و، عرفن رواج وي، یا یې ورسره وټاکلې په پیسو باندې تراویح ورکول، دا جایز نه دی. او که چیرې بیا پیسو حافظ نه پیدا کېدی، بیا دې لنډې تراویح وکړي. رد موتار جلد 6 صفحه 50. مسئله: که چیرې یو حافظ په سترګو ړوند و، نو اقتدا ورپسې صحیح نه ده. البته که داسې حافظ و چې د مردارۍ څخه پوره ځان ساتلی سوای، په هغه پسې بیا اقتدا صحیح ده. رسائل ارکان صفحه 98. مسئله: که چیرې یو امام دومره تیز قرآن وایي چې دا حروف نه فهمول کېږي، که څم خلک په دومره تیز قرآن و دومره تیزو تراویح باندې خوشحاله وي، خو دغسې قرآن ویل ثواب نه بلکې ګناه ده. فتاوای دارالعلوم دیوبند جلد 2 صفحه 209. مسئله: که چیرې یو حافظ په لمانځه کې آیت ته سجدې ووایه، نو د دې آیت تر خلاصېدو وروسته به سمدستي حافظ هم سجدې ته ځي، مقتدیان به هم سجدې ته ځي. سمدستي سجده کول واجب دي. حاشیه تحتاوي صفحه 408. مسئله: که چیرې د یو چا په خپل مسجد کې امام تراویح ډېرې تیزې کولې، یا قرآن صحیح نه وایه، او په یو بل مسجد کې صحیح تراویح کېدلې یا صحیح ختم کېدی، هغسې مسجد ته تلل او د خپل مسجد پرېښول، دا جایز دی. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 114. مسئله: که چیرې یو څوک مسجد ته راسي، تراویح شروع سوي، نو اول دې فرض وکړي، بیا دې سنت وکړي. هغه 4 رکعاته یا یوه تراویحه یا 2 تراویحې تراویح چې ځینې تېرې سوې، هغه دې بیا کې په دا مابینځ کې کولې چې دغه امام ناسته کوي یو ګړی، او کې تر وتر وروسته کولې، کې مخکې کولې. وعلى كل الحال دغه جایز دي، څه ممانعت ورباندې نسته. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 214. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.